علیکم ملګرو، زه یم اسپندیار شاه د پروګرام د نن ملمه سره تاسو ته یو وار بیا مخاطب یم. نننی ملمه زموږ چې کوم دی د پښتو د ژبې یو نوی شاعر دی او نامه چې کوم ده نو منصور غفاري. تاسو ډیره مننه اسپندیار شاه صاحب چې تاسو مال دعوت راکو د خپل سټوډیو او زم خپل کتونکو ته وړاندې کړم. منصور خان دا راته وایه په دومره کم عمر کې او دا دومره درانه ټکي تا کوم ځای نه راټول کړل؟ بصیره جی حالت داسې راغلل چې مونږ یې مجبور کړو چې لکه مطلب مونږ هم په دې حالاتو باندې څه ووایو. لکه زمونږ د خاوره زمونږ د پښتونخوا چې کم ده نو په دې کې بدامني ډېره ده. زمونږ د نوی نسل چې دی نو دا په یو داسې لاره روان دی چې زمونږ نسل له پکار دی چې په هغه لاره باندې لاړ شي په کومه لاره چې زمونږ مشران تللي دي. خو نن زمونږ نسل نوی نسل ته چې وګورئ نو منصور خان کله دا سوچ ته کړو چې ته به د چا په شان شاعر جوړېږي. لکه زه به تا ته خپل ووایم چې څنګه زما غني خان خوښ دی نو دغه شانتې ستاسو خوښ و د هغې په دغه باندې لاړې کو څه وجه وه؟ یاره چې زه چې وړوکی وم نو زه داسې ماشوم وم مونږ کره زما والد صاحب وفات شوی دی الله دې وبخښي. هغه یو ریډیو راوړی و کور ته نو هغه به ما ډېر اورېدو ځکه چې هغه ریډیو زما مور د نښې په دغه باندې ایښی و چې دا د هغه د لاس نښه ده نو کور کې ایښی و. بیا چې زه لږ راغټ شوم داسې 10-11 سال کې شوم هغه ریډیو به ما اورېدو نو زما یو خواهش و چې زه به یو ورځ مطلب غټېږم او زه به ریډیو ته څنګه ځم او دا به مې کتل مې چې په دې وړوکې ریډیو کې د دومره خلک څنګه ناست دي. منصور خان دا راته ووایه چې ستا د شاعرۍ بیسیک مقصد څه دی؟ شهرت، عزت او که نه نور څه؟ یاره جی پیسه خو چې ده نو دا خو د ژوند ضرورت دی. چې پیسه نه وي نو بیا د انسان هغه کم شهرت چې هغه هم نه. تاسو خیال کړي که نه که انسان ډېر هم غریب شي خو چې د انسان که ډېر هم خټکي شي خو چې هغه غریب وي نو هغه ته څوک نه ګوري او انسان سره چې پیسې که هغه د چا خبره چې کنځلې هم کوي نو خلک وایي خانجي ډېره ښکلې خبرې کوي. دا راته ووایه خلک وایي چې شاعر وي نو دی به عاشق وي یا د عشق لمبو والی وي. دا کې څومره حقیقت دی او که نه تم په خپل عاشق یې دا راته لږه واضحه کا چې بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې انسان یې زړه ورسري سترګې ورسري خامخا مینه به یې کړي. ضمیر خان لالیوي که نه ما یو ویډیو کته هغه وایي چې هر شاعر عشق وي خو هر عشق شاعر نشي کېدی. نو خامخا هر انسان مینه کړي خو بس څوک شاعرۍ ته وروځي او څوک نشو تماشو ته. نو بالکل مینه خو ما کړې ده خو ضروري خو نه ده چې دا مینه یو جینۍ سره سړی وکړي. مینه خو د خپل وطن سره هم کېدی شي، مینه د خپل کام سره. منصور خان دا راته ووایه چې په دې شاعرۍ باندې به ته ټایم پاس کې که نه مخکې تلل پې غواړې څه سوچ ته دی د دې حوالې سره؟ مطلب ډېر خلک داسې وي چې هغې وایي چې زه یو مقام ته ورسم نو بس هغه ټایم پې خپل تېروي یا پې ته خپل ټایم پاس کې ستا څه مطلب دی؟ یاره جی زما خو د ژوند ډېر مقاصد دي. شاعري تاسو خبره وکړه چې د ټایم پاسه پورې ده نو شاعري چې ده دا شعرونه دا د شاعر بچي نو کله چې مور پلار نه بچي جدا شي او مور پلار ورپسې څنګه خپي نو داسې چې د شاعر نه شعرونه لر شي نو شاعر هم ورپسې خپي. نو شعرونه خو زه بالکل نه پرېږدم دا به انشاءالله هم په دې شاعرۍ کې به زه خپل مقصد ته رسم. منصور خان دا راته ووایه چې دغه شاعرۍ ته ته په کوم نظر ګورې؟ دا کومه شاعري چې نن سبا شروع ده مطلب دا خلک اوس وایي چې زه یم په تاسه یا د هغې نه علاوه چې کوم دی وي زه به نن ګډېږم تاسو تماشو کې دې ته ته په کوم نظر ګورې؟ یاره چې نن سبا خلک هغه شاعر خوښوي چې د سرو شونډو ذکر یې کړي، د لبانو ذکر یې کړي، د ننګو ذکر یې کړي. دلته چې د حق خبره کوي نو هغه کس څوک نه خوښوي او شاعران خو همیشه دپاره د حق خبره کوي. نو د دې وجې شاعران خوښوي به هم ډېر خلک به یې خوښوي خو دومره خاص د هغې نشته. دلته که اوس مونږ کنځلې کوو لکه څنګه چې په ټیک ټاکو کې نن سبا فحاشۍ شروع دي په لایف کې څومره دغه کېږي نو هغه خلک که ستاسو خیال وي د هغې سپورټ هم ډېر دی. منصور خان دا راته ووایه زموږ د پښتو د ژبې چې کوم شاعران دي کوم چې ما لیدلي یا ډېر زیات غریبانان وي څوک مزدورکاره وي دا ولې زموږ د پښتو راټکي چې کوم دی ارزان دي کو څه وجه ده داسې؟ اسپندیار شاه صاحب تاسو ډېر ښکلی کوېسچن وکړو زما نه. زموږ دا پښتو چې ده نو دا زموږ د پښتنو په خپله وشرموله. دا خبره زما لږه سخته ده پښتانه دې پرې نه خفه کېږي خو زموږ دا پښتو ده د پښتنو په خپله وشرموله. زموږ د پښتو قدر نشته، زموږ هغه حجرې زموږ هغه مشاعرې هغه نن سبا ختمې شوې. زموږ لایبررۍ څومره ډکې دي چې په لکونو کتابونه پکې پراته دي خو څوک به یې ګوري.
څوک هم نه ګوري. د غنی بابا څومره ښه شاعري ده، څومره ډېره ده. د رحمان بابا شو، داسې نور حمزه بابا شو، څومره ښه شاعران دي. خو پښتو چې کم ښه شعرونه دي نن سبا هغې له زموږ د پښتانه وخت نه ورکوي. که زموږ د پښتانه د دې فحاشۍ نه، د دې ټیک ټاکو نه، د دې لایف نه دې نه وزګار شي نو زموږ پښتانه به شعرونه وګوري. خو نن سبا زموږ پښتانه چې دي نو هغوی په هغه فحاشو کې پراته دي. زموږ نوی نسل غونډ په هغه لاره روان دی. ما خو تاسو ته سر کې هم دغه خبره وکړه که نه چې زموږ پښتنو له پکار دي چې په د هغه مشرانو په قدم لاړ شي، کومو مشرانو چې په دې خاوره ځان قربان کړی دی. خو نن زموږ پښتانه چې دي نو هغه په فحاشو په ټیک ټاکو باندې سر دي. نو خامخا هغوی به شعرونه څه وګوري، هغوی به حجرو ته څنګه لاړ شي، هغوی به هغه مشرانو سره څنګه کیني. زموږ مشرانو یو خبره کوي، وایي تاسو چې زموږ د مشران ماته به اکثر کور کې ترونه دا خبره کوله چې څومره مشر سره کینی دومره به زده کړه کوي. نو نن زموږ کشران هغوی له نه مشران هغه وخت ورکوي او نه زموږ کشران مشرانو سره کینی. بل د نن سبا چې کوم یو مسله شروع ده، مرد راشد رکن دی بیرته را پیدا بشي، دا کومه مسله ده؟ مطلب دې دواړو کې ته په کم نظر دي ته ګورې چې کم ټیک دی او کم غلط دی؟ یاره جیس دا هماغه خبره ده. ما تاسو ته ووایي چې په دې کې شاعر څومره تللی دی. لکه زموږ دا پښتانه چې دي نو دوی یو څیز پسې ونښلي نو بیا بل طرف ته نه ځي. موږ له پکار دي چې موږ اول د دې ریسرچ وکړو چې شاعر په دې کې څه وایي. لکه څنګه چې اوس د طارق پټان شو او افسر افغان شو، د دې منځ کې دا کومه مسله وه. نو که زما دغه نو افسر افغان په خپل ځای شاعر دی، موږ یې قدر کوو. خو که یو طرف ته سوچ کوم نو طارق پټان هم غلطه خبره نه کوي. زه تاسو ته یو خپله خبره کوم. کله چې شاعر د سرو شونډو ذکر کوي او د اننګو ذکر کوي نو تاسو خیال کړی دی زموږ د میډیا دا زموږ نوی نسل ډېره استعمالي. زموږ دا نوی نسل چې د میډیا ډېر استعمال دی چې پکې دا څیزونه ګوري زموږ د ماشومان چې سرې شونډې اننګي دا څیزونه چې پکې ګوري نو زموږ نوی نسل غلطې طرف ته ځي. خو که شاعر د سرو شونډو په ځای د امن خبره راوړي، د حق خبره راوړي نو زموږ د ماشومان د دې خو ذهنونه واړه دي که نه. زموږ مشران چې هغوی له کوم تربیت ورکوي نو ماشومان به په هغه لاره باندې ځي. نو که شاعران د سرو شونډو په ځای یو داسې الفاظ راوړي چې زموږ د ماشومان هغې ته متوجه شي نو دا به ډېره ښه. بل خبره اترې خو ډېرې زیاتې وشوې، خو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله یو میلمه ناسي او مطلب د هغې ته د خلکو بیا ذهني څنګه چې یو مطلب سنګر ناسي نو د خلکو یو ټپې ته ډکېږي چې د هغه نه ټپه ورو. نو ما سره خو ماشاءالله یو شاعر ناست دی نو زموږ هم او زما د کتونکو هم دا خواهش دی چې موږ ستا نه څه ښکلې غوندې کې کلام ورو چې زه ته هم مزه والم او زما کتونکو ته هم مزه والي. ښه ما خو ځان سره شعرونه ډېر راوړي دي. زما نوی چې کوم غزل دی نو هغه ما بله ورځ هم ویلی وه. حج به د کعبې نه بغیر څنګه وي، ژوند به د بیبې نه بغیر څنګه وي، او ما ته بیا مه وایې چې څنګه یې، زړه به د سینې نه بغیر څنګه وي، او ژوند د محبت نه بغیر داسې وي، مونځ چې د سجدې نه بغیر څنګه وي. یا بې وفا خلکو راته ووایې شپه د شوګیرۍ نه بغیر څنګه وي، او مقتده چې یې خلکه تپوس له د منصور ورشي اوس به د هغې نه بغیر څنګه وي. زبردست، واه ډیر زبردست. خو په کلام کې مې دا یو فکر ډیر به انتهایی خوښه شوه چې جون به د بیبي نه بغیر څنګه وي. زما په لړه خدا سو لګیدا چې چا خبره لاړې پکې جوړې کړې نو زم چې دغه شانت لري کتونکو به هم دغه شانی. بل لا تدوایا د هر سړي د هر شاعر یو خواهشي چې زما دا کلام دی زما د خوخ یو سنگر چې هغه وي نو مطلب ستا داسې سو خوخ سنگر شته چې ته چې زما هم دا کلام وي چې کوم ستا خوخي. یاره جی زما کلام ما یو کلام لیکلی دی د باچا خان د نظریې سړی یم، زه د سپېڅلې عقیدې سړی یم، زه خپل مذهب او کلتور دواړه پالم، هم د جومات هم د حجرې سړی یم، او تا سره سم په هر محفل کې یاد یم، تا سره سم د تذکرې سړی یم، ښکلې یې سترګې د په وار زمبوه، ښکلې یې زه په زړه نرۍ سړی یم، او ما د یزید ډله کې مه لټوې، زه د حسین د قافلې سړی یم، او ما د یزید ډله کې مه لټوې، زه د حسین د قافلې سړی یم، که سر مې ټیټ دی یاره تا ته ټیټ دی، منصوره نور خو د شملې سړی یم.
زما دا کلام چې ډېر زویم چې دا عرفان کمال وایي نو ډېره وخی دا خو ډېره زیاته اسانه کړه چې عرفان کمال دی یاد کو ولې چې عرفان کمال زموږ ورور هم دی او زموږ دوست هم دی په موږ ډېر زیات ګران دی نو عرفان کمال بھائی تاسو ته سپیشلی ویم چې د منصور بھائی دا خبره تاسو واورېده د دې دا کلام چې کم دی نو دا به کوي تاسو او خرچه چې کم ده ان شاء الله تعالی د میوزیک دار اور بکې د منصور بھائی لپاره او منصور بھائی هغه کوم ټیک تا خدا راته وای چې تاسو لومبنه کلام کم یو تاسو د لومبنه کلام خبره وکړه نو زما لومبنه کلام داسې و چې ما سره ستا چې محبت ختم شو زما هم تا ته ډیر مینت ختم شو ستاسو کوڅه کې چې بناستو مشنه شکر دې ما نه د عادت ختم شو او هر څه د ظلم ډیوې بلې شولې د هر سړي انسانیت ختم شو مونږ ته به خورې ترکې ملو شي د مشرانو چې عزت ختم شو او جیب له مې لږې شان پیسې راغلې نو د هر سړي رانه نفرت ختم شو هغوی ویل منصوره ستا د غزل ما سره نور د شعر صفت ختم شو یارانو زه چې لس کلنه ومه د اختر شپه په کوڅه کې ناست وم را سره 3-4 ملګري هم وو ټولو خوشحاله چې سبا اختر دی مونږ د یو بل نه تپوسونه کول سبا به څنګه رنګ جامې اچو زما د ښي طرف ملګری وایي زه خو به تورې جامې تورې څپلې ورسره هم توره ګړۍ اچوم زما د ګس طرف ملګری وایي ما له مې پلار سپینې جامې اغوستې جامو سره به تور سینډل اچوم زموږ د درېیم ملګري داسې ووې زما بابا ستا د بابا نه ښه دی ما له 3 جوړې جامې اغوستې چې زما وار شو ټولو ما ته کتل زه غلی ناست وم سوچ کې تللی ومه دې کې د یو رانه پوښتنه وکړه منصوره ته به څنګه جامې اچوې ما سترګې ښکته کړې ومې ویل زما جامې خو به سبا ووینې چې زه به څنګه رنګ جامې اچوم د دوی نه پاسېدم په منډو منډو د خپل کاله په ورننوتم زر د مورجانې خواله ورغلمه مور ته مې داسې په ساګانو ووې زما مورجانې یو خبره کوم مور مې ویل زویه قربان دې شم ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي ما په جواب کې ورته داسې ووې د سپین دادا هغه زامن پېژنې هغوی له پلار داسې جامې اغوستې مور چې زه ورته سم وپس خیږم مور مې په سر راله لاس راکاږلو بیا یې سینې پورې راجوخ کړم زه او غریب نیولې شانتې داسې ووې بچي هغه مونه کې زه ژوندی یم د سرسایې پیسې که راکړلې چې تا له به هم جوړه جامې واخلم مور مې جواب کې راته داسې ووې بچي هغه مونه کې زه ژوندی یم د سرسایې پیسې که راکړلې چې تا له به هم جوړه جامې واخلم ما په جواب کې ورته داسې ووې د سرسایې پیسې قدر نه کړې چا نو زه په دې اختر کې داسې ګرځم زما مورجانه دې خبرې سره یارانو سمه بجلۍ ونیوله بیا یو بله تسلي راکړله 2 میاشتې پس به لوی اختر راځي تا له به ښکلې جوړه وګنډمه ما مې نور کونډې مور ته ایسونوې خو بس په پلار پسې ارمان راغی یکدم په ما باندې سر وچورلېدو او په یو دم ځمکې ته پرېوتمه او ما په وچو شونډو داسې ووې لړ شی مولا راولې خلکه یا څه دوا راولې خلکه ما له اشنا راولې خلکه او زما بابا راولې خلکه سبا اختر دې زه به څنګه تېروم منصور خان دا راته وایه چې په پخواني منصور کې او په اوسني منصور کې څه فرق دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی په اخره کې د نوي کول ته چې کوم دی نو ته څه پیغام ورکول غواړې یاره جی زوړ منصور چې و نو بس هغه خو پسه کې نو چې خبره چې کور کې براته کله مور پلار هم وی چې مطلب ستانه بس جوړیږي ته بس کې را روان دغه کې اوس چې کوم منصور دین الحمدلله کور کې په فخر کوي بار خلک په فخر کوي چې الله تعالی ر الحمدلله دومره عزت راکو چې زه یو ځای ته لاړ شم نو زمانه مشرانی او غي الحمدلله زما قدر کوي نو زه د پښتنو ډیر زیات خوشاله یم لکه دومره نو چې څومره سپورټ څومره مين را لاغي راکړه اسپندیار شاه صاحب زما خو نوی نسل ته دغه میسج دی چې څومره تعلیم دی وکي نو دومره بډې رخی خو تعلیم سره ادب ډیر ضروری دی ځکه چې یو انسان تعلیم ک ډیر مو کی خدای دې کې چې هغه شپاړه سم پاس کی هغه ډاکټر ولې نه خو چې هغه کې ادب نه نو هغه په هغه تعلیم سو کی نو ادب بسنګ راځي ادب باید راځي چې زمونږ نوې نسل حجرې ته لاړ شي مشرانو سره کینی زمونږ د پښتو هغه کتابونه پړو کې کم چې زمونږ مشرانو په خپل غوته باندې لیکلي دي هغه کتابونه دی وګوري نن سبا په هر سکول کې په هر کالج کې په هر یونیورسيټي کې یو لایبرری ضروری وي یو لایبرری خامخا وي نو خو ټیم ولې نه ورکوي زموږ د نوې نسل نو دوی له پکار دي چې د سوشل میډیا وځي لایبرری ته لاړ شي او د پښتو کتابونه وګوري هغه کتابونه کم چې ماته ستو چې زموږ مشران لیکلي دي نو هغه ډېر راخي زموږ د نوې نسل لپاره ډېر مننه منصور خان صاحب ډېر مزیدار پروګرام شو او ډېر خوند وکړو ملګرو دا منصور خان صاحب او
امید لرم چې تاسو به دا پروګرام خوښ شوي وي ان شاء الله یو واره به بیا د نوې ملمه سره په دې پروګرام کې بیا یو واره تاسو ته حاضرېږم ما سپندیار شاله ورکې اجازه او په ډېرو دعاګانو کې بیا ساتي